سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. یو کس د قتل په تور په کابل ښار کې د پولیسو لوري ونیول شو. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي دا کس چې عبدالنصیر نومیږي څه موده مخکې د کابل ښار د اتمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې 2 کسان وژلي او تر هغې وروسته تښتېدلی و چې بالاخره نن سهار د اتمې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. له دې سره سم 2 نور کسان چې محمد زبیر او شاه مقصود نومیږي په پغمان ولسوالۍ کې د یو کور د غلا او یو بل کس چې یاسر نومیږي د موټر د لمبر پلیټونو د غلا په تور نیول شوي او 6 جوړې لمبر پلیټونه هم ترې ترلاسه شوي دي. مشران جرګې نن د ملي دفاع کورنیو چارو او څارګر ملي ادارې مشران د ځوابوینې په موخه غوښتي وو، خو د یادو بنسټونو مشران دغې جرګې ته ورنغلل. د مشران جرګې د اداري پلاوي په وینا د ملي دفاع کورنیو چارو سرپرست وزیرانو خپل مرستیالان ورلیږلي او څارګر ملي ادارې بیا هیڅ استازی نه و ورلیږلی، نو بیا د یادې جرګې غړو د دوی مرستیالان هم ونه منل. د مشران جرګې مشر له ولسمشره وغوښتل چې یا چارواکي اړ کړي څوک قانون ته غاړه کیږدي او د ملي شورا غړو ته ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جګړې لمنه پراخه شوې او له امله یې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې ده. یو ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې په میدان وردګو کې د افغان ځواکونو لوري ووژل شو. د دغه ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا دغه کس غوښتل د سید آباد ولسوالۍ په منځ کې خپل ځان پورې تړلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړي، خو تر هغې مخکې نن سهار نږدې 8 بجې د افغان ځواکونو لوري له منځه وړل شوی دی. ویل کېږي په دې پیښې کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. افغانستان له چین هیواده وغوښتل چې د کډوالۍ د نړیوالې ټولنې مرستیالۍ ته د افغانستان له نمایندۍ ملاتړ وکړي. ټاکل شوي په دې ټاکنې په راتلونکي میاشت کې د سویس په ژنیف ښار کې ترسره شي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست تېره ورځ په کابل کې د چین له سفیر سره په کتنه کې له دې سربیره د افغان سولې په اړه د بیجینګ له دریځ او له وچکالۍ ځپلو سره د هغه هیواد د مرستو له امله مننه وکړه. د چین سفیر یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر خپل ملاتړ په ډاګه کړ او زیاته کړه چې اوس د دې وخت را رسېدلی څو د خبرې د افغان دولت او طالبان ترمنځ پیل شي. له دې سره سم د افغانستان لپاره د آلمان ځانګړی استازی وایي هیواد یې له افغان سولې سره د مرستې په برخه کې له هیڅ راز هڅو ډډه نه کوي او د تل په څیر د همکارۍ لپاره چمتو دی. مارکس پوتزیل تېره ورځ د سولې په اړه د سیمه اجماع په چارو کې د ولسمشر غني له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅې وستایلې او د سولې له بین الافغاني لړۍ څخه هم خپل ملاتړ په ډاګه کړ. محمد عمر دوزي په دې کتنه کې چې په برلین ښار کې ترسره شوه له افغانستان او په ځانګړې توګه له افغان سولې بهیر سره د آلمان له همکاریو د مننې ترڅنګ د هغو د دوام غوښتونکی شو. او د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال وایي په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو په بېلابېلو عملیاتونو کې په اونۍ کې 500 او په میاشت کې 2000 وسلوال مخالفین وژل کیږي. خوشحال سعادت تېره ورځ په یوې مشورتي ناسته کې زیاته کړه چې دغه عملیات همداراز دوام لري. نوموړي د پولیسو په لیکو کې د سیاسیونو او زورواکو د نفوذ له امله سر وټاکاوه او زیاته کړه چې پولیس باید غیر سیاسي وي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.